بسم الله الرحمن الرحیم. په داسې حال کې چې یوازې 2 ورځې دمخه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر هیله منتیا وښودله او د چین په کوربتوب مذاکرات د پاکستان سره یو څه مثبت وارزوله او هیله منتیا ورته وښودله، ولې بیا پاکستان او پاکستان پوځي رژیم د کونړ پر مرکز اسداباد او ځینو نورو سیمو باندې راکټي او د ډرون بریدونه وکړله. له یو مخې پکې ملکي وګړي هدف وګرځول شول، له بده مرغه پوهنتون هم پکې هدف وګرځول شو، یو شمېر زده کړیالان او استادان هم پکې ټپیان شول او د میرمنو او ماشومانو په ګډون تر 70 پورې ټپیان او تر شاوخوا 8 پورې داسې لومړني معلومات شهیدان لرو. دا په داسې وخت کې وشو چې فکر کېده شاید پاکستان سره خبرې اترې د ځینو په باور باندې نتیجې ته ورسیږي، ولې له بده مرغه هغه خبرې اترې هماغسې تل په سیر باندې بې پایلې وي او پاکستان بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. عین وخت کې نن سهار بیا نن غرمه په کابل کې د پاکستان شاه ظفیر هم د طالبان د بهرنیو چارو وزارت له لوري نه اظهار شوی دی او هغه ته خپل اعتراض سپارل شوی دی، چې فکر کېږي د ځینو منتقدینو په باور باندې دا په داسې یو مرحله کې نه دی چې باید سفیر یا شاه ظفیر اظهار شي، هغه ته اعتراض وسپارل شي، ځکه له ډېرې مودې راهیسې دا جګړه عملا روانه ده. په هر حال باندې عین وخت کې ځینې نور رپورټونه هم شته چې ګواکې پاکستان کوښښ کوي د داسې اقدامات دپاره چې مسؤلیت دوی ته ورونه ګرځي، یعنې هغه لیبل پر دوی ونه لګېږي، د هغې دپاره ځینې نوې جبهو جوړولو په لټه کې دی چې هغه جبهې به حتی د ځینو هغه لکه بلوڅ ازادي غوښتونکي یا ځینو نور حرکاتو پر ضد به هم چې کوم د پاکستان سره جنګېږي د هغوی پر ضد به هم اقدامات کوي او کیدای شي د هغوی لمن افغانستان ته وغځېږي. دا ځینو ژورنالستانو او ځینو تحلیلګرانو دا شننه کړې ده. په هر حال باندې د دغه برید سره به د کابل اسلام آباد مذاکرات کوم لور ته لاړ شي، اسلام آباد په دغه یا پاکستان په دغه برید سره څه غوښتله، آیا رښتیا هم د نورو ډلو د جوړېدو خطر شته او ګواښ شته او که نه، او یا دا چې کوښښ وشي د طالبان دپاره پاکستان د فشار لپاره سیاسي او نظامي بدیل رامنځته کړي، د دې څومره احتمال شته. پر همدغه مسایلو غږیږو. 2 محترم مېلمانه را سره بحث کې ګډون لري. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ښاغلی ډاکټر حاتف مختار او ژورنالست او شنونکی ښاغلی سمیع یوسفزی. دواړو مېلمنو ته ښه راغلاست وایم. یوسفزی صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. دا وروستي بریدونه یو ځل بیا د مذاکراتو ماحول ګډوډوي نه، هغه څه چې ښاغلي متقي ورته ډېره هیله منتیا ښودله؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته لیدونکو ته او جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې او احترامات. واقعیت دا ده چې په دا تیرو څو هفتو کې چې د چین مذاکرات ترسره شول، د هغه نه وروسته پاکستان د ډیپلوماتیکو هلو ځلو د ایران او د امریکې ترمنځ کړکېچ روان ده یا جګړه روان ده، د هغې د لپاره د هغې ترمنځ د یو سولې دپاره یو تړون دپاره فعالیتونه شروع کړلو او د دې نه وړاندې چې په کوچني اختر کې پاکستان یو طرفه اعلان کړی و چې جګړه به نوره نه کوي یا به بمباري نه کوي. نو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ داسې کوم مذاکراتي په سطحه باندې داسې یو څه نه دي پېښ شوي چې هغه د دغه ډول پیښو د بیا نه پېښېدو ضمانت وکړي. دواړو طرفونو ترمنځ اختلافات موجود دي، بې اعتمادي موجوده ده، یو بل باندې اوس هم تورونه لګول کېږي. پاکستان بیا دا وایي چې د موږ په طرف باندې برید شوی و پرون په چمن کې، او بیا د طالبانو ځینو مطبوعاتو یا اکاونټونو ځینې تصویرونه هم خپرول چې 8 یا 9 کسه پاکستاني پوځیان مو له منځه وړي دي، یو مو ژوندی نیولی ده. نو اصل کې پاکستان وایي چې موږ د دې عکس العمل ښودلی ده، خو متاسفانه پاکستان چې کوم برید کړی دی په هغو کې بیا د کونړ د پوهنتون بې ګناه محصلین وژل شوي دي یا د پوهنتون یا بې ګناه خلک چې د سرحدونو د ډیورنډ کرښې په امتداد کې اوسېږي وژل شوي دي. نو اصل خبره ده تر اوسه پورې پاکستان او افغانستان ترمنځ چې وروستیو جګړو کومه سلسله شروع شوې ده، کوم مشترکه بیانیه یا د جنګ بندي دو طرفه تړون یا بل څه داسې نه دي پېښ شوي چې موږ وایو چې د دې توقع نه کېدله. اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې اعتمادي خلیج خورا یو څه چې یوسفزی صاحب دا توقع یې ډېروله، که څه هم په طالبانو ډېرې توندې نیوکې د ولس له ادرسه موجوده وې، هغه دا و چې طالبانو د پخوا برخلاف
خصوصا په هغه روغتون باندې چې کوم برید وشو 400 شهیدان مو درلودل، هغې سره طالبان یو ډول تکتیکي نرمښت او عقب نشیني یې بولئ که بل ډول یې بولئ ولې ویې کړله. طالبانو انعطاف زیات شو د پخوا په تناسب باندې. پخوا هم لفظي او هم عملي دوی ډېر زر غبرګون ښوده او تقریبا متناسب غبرګون هم که نه ښوده ولې کوښښ یې کوه چې متناسب غبرګون وښیي. ولې یو څه وخت طالبان نرم شو چې د خلکو له نیوکې سره مخ دي، ځکه خلک وایي چې څه شو د شهیدانو غچ څه شو. شاید تصور دا و چې طالبانو دا نرمښت به پاکستان هم یو انعطاف ته راکېکاږي، شاید د طالبانو محاسبه به دا وله. د طالبانو نرم دریځ کومه خاصه ګټه ونه کړه، د کونړ برید دا وښودله. نو اوس که مذاکرات که توافق هم نه و شوی ولا حداقل طالبان نرم شوي وله، ولې بیا دا برید وشو؟ په هر حال زه فکر کوم چې طالبانو سره د نرمښت نه علاوه یا د افغانستان سره په مجموع کې کومه لاره هم نشته، ځکه چې پاکستان یو قوت ته، یو ځواک ته، هغه میزایل لري، هغه ډرون ټکنالوژي لري، هغه جټ الوتکې لري، چې کله یې هم په اصطلاح موډ برابر وي، طبیعت یې برابر وي، هغه د افغانستان هر سیمه او هر ځای بمبارولی شي. او په افغانستان کې د یو داسې حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري، د افغانستان غږ نشي پورته کولی، په خپله په افغانستان کې دننه یو د خلکو یو مشروع ملاتړ نه لري، نو دغه ډول حکومتونه چې وي بیا هغه د پاکستان خپله خوښه چې کله برید کوي، کله یې ټکوي، کله یې وهي، کله یې له منځه وړي، ځکه چې پاکستان دا وخت په افغانستان کې څه نشته چې د هغه نه دې سترګه وسوځوي یا د په نړیوال سټیج کې پاکستان ته مشکلات ایجاد کړي. او زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم په جارحانه یا ډېر داسې موقف کې ده چې غواړي د دغه بریدونو جوابونه ورکړي، سره د دې چې دوی د دغه اخري اوربند ورته وایي یا د جنګ نه وروسته چې کابل کې بمباري کړې وه، بیا یې بمباري نه ده کړې، او ظاهره خبره ده د بېګناه خلکو وژل کېدلو په کابل کې، او اوس بیا په کونړ کې د پاکستان موقف ته نقصان رسولی ده، ځکه چې دوی به تر څو خلکو ته دا وایي چې بېګناه خلکو وژل به د ټي ټي پي په نوم باندې ځان ته برات ورکوي. خو حقیقت دا ده چې دا وخت پاکستان په یو جګړهیز ماحول کې ده، یو موډ کې ده، یو فکر کې ده چې لکه څنګه چې موږ پخوا ویل دا موډ تر کله دوام کوي، مطلب دوی تر کله دوام ورکوي. اوس که بحث غچ کېږي بیا هلته هم ځینو کسانو ویلي چې دا خو جګړې ته لمن وهل دي، که بحث د مذاکرات کېږي دا د پاکستان جګړهیز موډ په کومو اهدافو باندې عیار ده، هغه اهداف چې دوی ظاهرا وایي هغه خو نه دي قطعا، ځکه دا زرګونه انسانان چې شهیدان سول دي کې یو هم ټي ټي پي نه و، یو هم وسلوال نه و. خبره دا ده چې دا به تر کله دوام کوي. اوس دغه د ده دا جګړهیز موډ چې دی د خپل موډ پر اساس، خپل طبیعت پر اساس کوي، دا یو قاعده لري که نه لري، یو لیمټ لري که نه لري؟ زه فکر نه کوم د دوی لیمټ همدا و چې طالبانو په ډول باندې یو حکومت په افغانستان کې وي چې نه اواز څوک اوري، نه نړیوال معرفت ولري، نه نړیوال شناخت ولري، نه د پاکستان سره د مقابلې توان ولري. هغه ځای ته افغانستان ورسولو، د پاکستان چې د 50 کاله یا 40 کاله په افغانستان کې مداخله کوله، د هغې هغه کریم یا د هغې هغه بهترین سرسر یا غوړ همدغه و چې په افغانستان کې د طالبانو ډول حکومت وي. اوس هم د طالبانو سره دوی مشکل نه لري. طالبانو حکومت دننه افغانان بمباروي، د افغانستان ملي شتمنیو جوړ شوي وسایل او نظامی وسایل او نور مراکز بمباروي، او خپل طالب خطر نه لري، نه طالب بمباروي. نو زه فکر کوم چې پاکستان همدغسې او افغانستان غوښتلو اوس یې ترلاسه کړی ده، اوس یې خپله خوښه چې کله یې بمباروي، کله ورسره اوربند کوي، کله ورسره برید کوي، کله ورسره مذاکرات کوي. او مننه. حتما بیا پر دې هم راګرځو. تاسو یو تازه هم یو څه ویلي وو د دې په هکله باندې چې طالبان ولې ناغېړه شوي یا ولې دوی دا فرصت موندلی چې لا هم پر واک پاتې شي، ټول مشکلات سربېره چې بدیل نه شي یا څه، پر هغه حتما بحث کوو. ډاکټر صاحب تاسو سره ځو، دلته د کونړ له برید پیلوو. په کونړ کې بیا هم په کیفیت لاړ همغه برید و چې یا پر روغتون یا پر ښوونځي یا پر ملکي وګړو یا پر جومات یا پر مدرسه پاکستان په تېرو څو میاشتو کې کړی و. دا ځل هم د کونړ پوهنتون چې د محصلینو څخه ډک و هغه ځای هدف وګرځوو، د هغې شاوخوا سیمې هدف وګرځولې، او شهیدان هم تاسو ګورئ چې شاوخوا د لومړني معلومات دا دي چې 8 شهیدان او 50 شپېته لا 70 ټپیان لرو چې اکثره یې مېرمنې او ماشومان دي. دغه برید یو تقریبا یو نسبي وقفې وروسته شوی، په دغه کمیت باندې کوچني بریدونه شوي، یو وقفه واله منځ کې دا برید وشو. دغه کړکېچ د افغانستان او پاکستان به کوم لوري ته بوځي؟ څه نوي به پېښ شي؟ و ستانزی صاحب سلام تاسو ته، محترم یوسف زی صاحب ته. زما باور دا دی
او زما فهم او تحلیل دا دی چې پاکستان په افغانستان کې د نظام تغییر په لټه کې دی او دغه ستراتیژي د پاکستان هغه ټیبل کې یا د پاکستان هغه ستراتیژیک یوه برخه دی ځکه پاکستان دې نتیجې ته رسېدلی چې طالبان دوی لپاره ګواښ دي او د ټي ټي پي تر شا ولاړ دي او د پاکستان د ملي امنیت لپاره ګواښ دی او دا جګړې فقط د یو غټ سناریو لپاره هغه وارم اپ او هغه اول میکانیزم دی. باور مې دا دی چې تر هغه وخته پرې طالبان یو مشروع نظام ته منتج نسی چې هغه نظام د خلکو د آراو له بطن او متن نه ونه وځي، د خپلو ملي منافعو لپاره یو تعریف ونه لري، خپل بهرنی سیاست ونه لري او په دې سیمه کې ځان ته کاونټر پارت ونه لري، حامیان ونه لري. فکر کوم د طالبانو نظام د تهدید سره مخامخ دی. دویم موضوع دلته دا دی چې طالبان که موږ وایو چې د پاکستان سره باید د قدرت له موقف نه خبرې وکړي from the position of strength. طالبان په دې قوت کې ځکه نه دي چې طالبان ونشو توانېدلی چې یا یو ستره لویه جرګه غوښتې وای یا خپل ملت بسیج کړی وای یا په انټرنیشنل لیول یا په دې نړیوال سټیج کې خپل محرومیت او مظلومیت نړۍ ته ښودل. په هره برخه کې تقریبا طالبانو موفق نه دي. له بل اړخه پاکستان ځان ته حامیان لري، امریکا د پاکستان تر هم د حمایت تر شا ولاړ دی او زه مطمئن یم چې دا موضوع صرف په ده نه دی چې یا کونړ یا چمن یې بمبار کړل. پاکستان تر ده غټې پلانونه او ستراتیژي لري. بل خبر دلته د ده دی چې پاکستان هو خپل اهدافو ته رسېدلی، افغانستان یو منځوي افغانستان نړۍ ته ښودلی، افغانستان نړۍ په رسمیت نه پیژني، طالبان د خپل ملت سره په روغه جوړه باندې خبرې نه کوي، طالبان د افغانستان د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. په دغه افغانستان تر پاکستان زیات آسیب پذیر دی. هغه چې افغانان براعت لري، یو افغانستان یو جیو ستراتیژیک جغرافیه لري چې ناتو هم پکې شکست وخوړ او روسان هم پکې شکست وخوړ. خو کله چې ناتو شکست خوړل دلته یو باکینګ درلود او د روسانو په وخت کې هم نړۍ یو بل سناریو سره مخامخ و. په دې اساس که طالب غواړي چې د پاکستان سره مقابله وکړي یا افغانستان د دغه حالات نه وژغوري، تر ټولو غوره او اساسي لاره دا دی چې یو لویه ستره تاریخي ملي جرګه دې وغواړي او د دغه جرګې لپاره د پاکستان سره د خپل جګړې تعریف ولري. نه فرضاً راځئ ډاکټر صاحب دا ستاسو په وړاندیز تاسو څو ځلې دا وړاندیز په ټولو رسنیو کې کړی دی او په مکرر ډول یې کوئ. راځئ ځینې کسانو شاید په کومنټونو کې دا هم لیکلي ولی چې ښه فرض کړئ لویه جرګه راغله، فرض کړئ دا جګړه تعریف شوله، کومه برلاسي موږ ته راکوي په دې جګړه کې؟ زما په فکر کله چې نظام مشروع وي، کله چې نظام په نړۍ کې خپل غږ ولري، کله چې نظام نړیوال په رسمیت وپېژني، کله چې نظام یو متحد ملت له بطن او متن نه ووځي، پاکستان به شی نشي کولی. به طالبان کولی شي چې د پاکستان حریفانو او رقیبانو سره لاس کولی شي په نړیوال کې ځان حامیان پیدا کړي. خو زما دا دی کله چې موږ یو مشروع جرګې خبرې کوو په یو ستراتیژیک بیز باندې مطرح کوو، ته څه شی لري اوس په حاله اسباب لري، ټانګ لري، تره لري، نړۍ دې په رسمیت پیژني، ملت تا سره ولاړ دی، کدرونه یو نیم میلیون انسانان افغانستان یې پرېښانې تللي، ځان هره ورځ افغانستان دی. مفهوم یې څه شی دی؟ یعنې ته نشې کولی تنها په خپل روایت یو ملت بسیج کړي. ته کله چې یو اجانب سره یو اجنبي سره په جګړه کې راځي، تر ټولو د مخه دا دی چې ته خپل ملت بسیج کړي او د قدرت له موقف نه د خپل حریف او رقیب سره خبرې وکړي. که ته پاکستان ګورې، بهرنی سیاست ما د پرون شپه یو مطالعه درلود، د چینایانو سره د پاکستان ډېر ستر او قوي روابط دی او د امریکا سره هم لري. موږ نشو کولی چې غرب سره په تقابل کې راسو. د غرب سره او د امریکا سره چې طالبان جنګېدل هغه له پای ته رسېدل، د تقابل سیاست پرېږدي، افغانستان نور هم انزوا ته وړي. زموږ غوښتنه دا ده کله چې ته د لویې خبرې کوې، افغانستان ځان ته دود، دستور لري، میکانیزم لري. خو زما
ګورئ موږ چې کله سترې لویې جرګې کوو دلته شاته یو ستراتیژي نغښتی دی. هغه ستراتیژي دا دی چې مشروع کوو خپل ملت بسیج کړي. طالبان تر هغه وخته پورې چې خپل ملي مشر ترلاسه کړي نه وي، موږ د پاکستان سره په هغه بالانس اف پاور کې هغه قوت او توان نه څه شی باندې جنګېږي، څه شی لري په عالم اسباب کې ته څه لري، د نړۍ سره څه لري، په نړیوال سټیج کې ستا غږ چیرې دی. په ده اساس بنیادي او اصولي خبر دا دی چې مخکې له ده نه چې نور په دوی غالب سي، طالبان د خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي او دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او د طالبانو بقا لپاره هم اغېزمن دی. بله. مننه. بیا هم تاسو راګرځو یو مهم مسلې ته مې اشاره مطرح کړو. یوسفزی صاحب، پاکستان د رژیم د نسکورولو په لټه کې دی، د طالبانو د نسکورولو په لټه کې دی. دا یو مسله ده چې نه یوازې ده چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر کله ډېر کسان وایي چې پاکستان کوښښ کوي د طالبانو وسلوال مخالفین وپالي. حتی دا تازه موږ ځینې معلومات درلودل، ځینې ژورنالستانو دا خبره کړې وه چې ځینې جبهې جوړوي او د هغې جبهو له لارو نه غواړي چې حتی ځینې طالبانو افغاني مخالفین هم پکې جذب کړي او هغه وکاروي، هم د بلوچستان پر وړاندې وکړي، هم بالاخره افغانستان ته لمنه وکاږي. ډېر جبهې له مشهد او ایران نه انتقال شولې پاکستان ته، او پاکستان کوښښ کوي چې د غیر مستقیم لار نه هم فشار وارد کړي. آیا د فشار هدف طالبان دي؟ اول خو په ډېر احترام له ډاکټر صاحب له دغه نقطې سره زه اختلاف لرم. پاکستان نور په افغانستان کې رژیم تبدیلول نه غواړي، ځکه چې اوس کوم رژیم دا په هیڅ قیمت دوی بیا نشي پیدا کولی. د دې رژیم د راتګ دپاره پاکستان ډېرې قربانیانې ورکړي دي. د ټیروریزم د حمایت لیبل پې لګول شوی ده. د ټیرلا په جګړه کې د دومخي پیغورې په ځان ګڼلی ده او بالاخره په کابل کې د شنې چایو پیالو په سر اړولو سره خپلې اخري یعنی جشن یا فتح اعلان کړې ده. زه فکر کوم چې دا خبرې چې کېږي چې طالبانو مخالفین روزي، هغه وخت کې ضرورت و چې پاکستان د ډیرو مشکلاتو له وجې نه مستقیم په افغانستان کې نظامي بریدونه نشوی کولی. هغوی پراکسیز یا داسې جهادیان یا طالبان یا دا ګروپونه به یې روزل تر څو افغانستان ته داخل کړي او هغلته رژیمونه پې تبدیل کړي. نور پاکستان دپاره د طالبان ولو که د پاکستان مخالف هم وي، خو بیا هم دوی دپاره بهترین رژیم ده، ځکه چې داسې یو رژیم چې افغانستان په یو ډول سیاسي انزوایي زندان بدل شوی ده، خلک ترې فرار کوي او پاکستان هم خپل هم مهاجر ورسړي، هم سرحدونه ورسره بندوي، هم ډیورنډ لاین ورسره تړي، هم ورسره تجارت بند کړی ده او هم یې په رسمیت نه پېژني، په عین حال کې بمباروي هم. زه فکر کوم چې پاکستان نور ځان ته سرخوږی نه ګوري، ځکه چې پاکستان په ټولو هغه کسانو باندې چې اوس غواړي پاکستان ته نږدې شي او د پاکستان له رسمي سټیج نه مو اورېدل، لکه یو وخت هغوی د پوځ وایند هم دا څه موده مخکې دا جنجالونه تازه پېښ شوي وله، دا خبره یې کړې وله. کله کله مو د پاکستان له ځینو غیر مستقیم سټیجونو نه هم دا واورېدله چې و طالبان باید بدل شي، دا د افغانستان خلکو ته مطلوب نه دي، مثلا عنوان به یې دا ورکوه. نو هغې بیا خلک یقیني کړل زه خبر تر رژیم چینج لپاره که دوی د رژیم چینج په هغه وي، یو خو دا چې څنګه چې طالبان افغانان دا وخت یو بدیل نه لري، پاکستان هم د طالبانو متاسفانه بدیل نه لري، ځکه چې دا نور چې کوم دي هغوی هم پخوا دوی د پاکستان لپاره د پاکستان له لورې تر کابله بدرګه شوي دي. د پېښور په ګورنر هاوس کې استاد رباني او مجددي د 6 میاشتو د 2 میاشتو حکومت قسم او وعده پورته کړلو چې کابل ته ولاړلو، هغوی باندې هم اعتبار پاتې نه شولو. طالبان هم 2000 رالو د پاکستان په مرسته باندې اوس د پاکستان مخالف شولو، په هغوی هم اعتبار پاتې نه شولو، پخواني جهادیانو باندې هم پاتې نه شولو. او بل دا چې پاکستان اوس ضرورت نه لري، اوس که پاکستان وغواړي مستقیم بریدونه کوي، که هدف ترلاسه کوي مستقیم ترلاسه کوي. نو زه فکر نه کوم چې دوی بیا دا سرخوږی پیدا کړي او د دې ضمانت نشته چې په هغه کسانو باندې دوی دوباره
لکه تېرو 45 کلونو کې د پراکسیز یا د خپلو ډلو په حیث باندې یا کابل ته ننباسلي دي یا کابل پرې نیولی د هغه پاکستان خلاف شوي دي، هغه بیا دوی دپاره ډېر یو قسم ته جګرخوني پیدا کوي چې وګوره لکه څنګه چې طالبان مونږ ورسولو، مجاهدین مونږ ورسولو، زموږ خلاف شولو. نو دا چې پاکستان وایان دا خبره کوي، دوی غواړي یو څه روابط د دغه مخالفینو سره وساتي په دې نوم چې موږ د رژیم د تغییر په لټه کې یو څه په طالبانو باندې روحي فشار واچوي. خو د دې نه علاوه زه فکر نه کوم چې نه دی بیا پاکستان د هغه سټیج کې نه ده، نه په دغه ضعف او ناتواني کې ده چې دوی د بیا په دغسې خلکو باندې ځان اتکا وکړي چې دویمه ورځ بیا هغه پاکستان خلاف کېږي. کېدای شي ځینې خلک دا فکر وکړي، خو زه فکر کوم چې دا وخت طالبانو سره پاکستان کومه دښمني شخصا نشته ده، همدغه نظام غواړي. خو که طالبانو پر مشرانو باندې بریدونه کوي، د دوی په دفاترو باندې بریدونه کوي، په هغه صورت کې واقعا چې طالبانو باندې تر فشار لاندې راځي، ځکه چې بیا تېرو څو میاشتو کې چې پاکستان بمباري کړې ده، طالبان تر جدي فشار لاندې دي، د روحي فشار لاندې دي، او د خلکو په منځ کې هم د طالبانو هغه طلسم چې موږ جګړه ختمه کړې ده او امریکا مو شړلې ده او دنیا مو ماته کړې ده، اوس خلک ورته وایي چې پاکستان خو ډېر کوچنی هېواد ده، ته امریکا ماته کړې ده، اوس پاکستان زور نه لري او هغه راځي او ملت مو بمباروي او پوځي مراکز مو بمباروي، البته تا نه بمباروي، ته په دې ته خوشحاله یې. نو زما په خیال دا ده چې دا وخت د رژیم د چینج کومه منصوبه له پاکستان سره نشته ده، نه نړۍ سره شته ده. نړۍ په خپل حالت کې طالبان د حکومت ته دا وخت راضي ده، نه غواړي چې تغییر او تبدیل په دغه حالاتو کې راولي. پاکستان خو بیخي راضي ده. نو زه فکر نه کوم چې دا یو هسې د مخالفینو ته یو روحیه ورکول دي. لکه ستاسو د هغه تحلیل پر اساس چې نن مو کړی و، که طالبان پر خپل بقا باندې باورمند دي چې زه بدیل نشته او تقریبا نشته هم، نو خو خلک هم د دوی له ګریوانه لاس نه لري کوي. اوس مثلا ورته بحث همدا مطرح کوي چې پاکستان بریدونه کوي، ته باید عکس العمل وښیې. که د عکس العمل د ښودلو جوګه نه یې، حد اقل هغه کورنۍ دندې دې سمې وکړې، ښوونځی، جرګه، ولسه مراجعه، دا وکړې. طالبان به متفاوت اقدام وکړي، حد اقل یا د پاکستان پر وړاندې یا د پاکستان د بریدونو له وجې د خپلې کورنۍ دندې په اډانه کې به داسې کوم څه وکړي؟ متاسفانه پاکستان طالبانو کې دغه یو احساس کم ده. هغوی دا فکر کوي چې ملت سره هم په جګړه کې دي، د میرمنو سره هم په جګړه کې دي، نړیوال ټولنې سره هم په جګړه کې دي، بالاخره د پاکستان شیخانو سره هم اوس په جګړه کې دي چې دوی ته درس ورکړی، په مدرسه کې روزلي دي، پاکستان سره هم په جګړه کې دي. خپل ملت په دې پوهېږي چې موږ د دې توان نه لرو، او چې کله د طالبانو حکومت یا اول او که بل حکومت وي، هغوی هم شاید توان نه لرلو، نو هغوی هم په دې پوهېږي ولې په طالبانو باندې بې ځایه فشار واچوي، چې هغه په دې پوهېږي چې که فشار ورباندې اچوو، پاکستان طالبان یو توپک ډز کوي یا د کلاشینکوف ډز کوي یا د یو راکټ ډز کوي، په مقابل کې افغانان بمباریږي او تلفات زیاتېږي. نو هغوی زه فکر نه کوم چې طالبان د دې نګاه نه کوم فشار په ځان ویني چې ولې طالبان پاکستان فشار ته بالمثل جواب نشي ورکولی. موږ ټول وکتلو چې جواب جوګه او قابل نه یو، نه د طالبانو حکومت ده، نه د طالبانو نه مخکې چې کوم حکومت و، هغه هم سره د دې چې نړیواله ټولنه هلته وه، د هغې له وجې نه پاکستان بریدونه نه کولو او نه نور حکومتونه دي. البته طالبان کولی شي چې خپل مشروعیت ترلاسه کړي، مشروعیت د لارې نړیوال سټیج ته ځان ورسوي. که طالبان رسمیت پیدا کړي، بیا دوی د دې توان لري چې نړیوال مارکیټ نه ځان ته وسلې واخلي، ځان ته نور وسایل واخلي، چې اقل نه تر یوه حده پورې د پاکستان دفاع وکړی شي. په اوس حالت کې خو په خپله یعنې طالبانو ته په نړیوال سټیج کې د یو قاچاق یا داسې حکومت په نوم کتل کېږي، څوک ځان نشي ورنږدې کولی، څوک ورباندې څه پلورلی نشي. تاسو ګورئ چې طالبان دا 15 کاله کېږي د یو راډار اخیستلو کوشش کوي بګرام دپاره، چې بګرام په حاله کې څوک یې نه ورباندې خرڅوي، وسلې خو څوک نشي ورباندې خرڅولی ځکه چې بندیزونه دي ورباندې. نو زه فکر نه کوم چې ملت ډېر په طالبانو فشار اچوي په پاکستان مقابل کې د بالمثل جواب ورکړي. البته ملت غوښتنه دا ده چې متبادل هم نشته ده. دا وخت لکه څنګه چې ما لیکلي سره د دې چې طالبان په ټولو محاذونو کې له ملت سره هم په جګړه ده، نړیوال ټولنې سره هم په جګړه ده، میرمنو سره هم په جګړه ده، خو بیا هم بدیل نشته ده. او بدیل خپله طالبانو ته قوت ورکوي چې د دوی دا خلک چې دي کړنګېږي بیا او هغه حالت منځته راځي چې هغه د دې نه هم ترسناک ده او د دې نه هم یو دوباره یو کورنۍ جګړه پېښېدلی شي، یو بحران دا سناریو به رامنځته تر کله روانه وي. پاکستان بریدونه کوي، مذاکراتو موضوعاتو غوښتنې ډېرې غیر منطقي دي، او بیا
طالبان هم تاسو دغسې تعریف کړله چې د بدیل د نشتون نه ډاډه دي او دا بدیل د دې له وجې نشته چې خلک د یو بل وحشتناک آیندې نه هم ډارېږي. اوس یو بد حالت روان دی. صحیح د بد حالت خو ډېر وخت نه روان ورسره 15 میاشتې خو بیخي ډېر زیات. دغه سناریو به تر کله روانوي؟ اوس پاکستان به تر کله بریدونه کوي؟ طالب به تر کله دغه دریځ نیسي او دا قصه به تر کله همداسې ګډه وډه روانوي؟ مشکل دا دی چې پاکستان غوښتنې ډېرې مبهمې دي. ټي ټي پي راکوي حال دا چې ټي ټي پي ټول په پاکستان کې پروت ده، تر پېښور را رسېدلي، تر میاوالي را رسېدلي دي. د پښتنو زیاتره سیمې قبایلي سیمې دی په واک کې دي یا کنټرول کې دي. نو هغوی که واقعا ټي ټي پي موضوع وي خو اول دې ځای نه صفایا وکړي یا دا ختم کړي یا دوی خلاف اقدامات وکړي یا تاسو په دغه ټي ټي پي په کمپونو باندې اوړئ په افغانستان کې مکتب او شبخانه بمباروي. نو دا مطلب دا چې پاکستان د ټي ټي پي یو بهانه ده. اصلي هدف افغانستان ده، د افغانستان تذلیلول دي، د افغانانو ته جزا ورکول دي، افغانان تر فشار لاندې ساتل دي. او په عین حال کې دا هم ورته وایي چې طالب په ډول باندې حکومت به هم در باندې حاکم وي چې ما راوستی ده او ما حمایت کړی ده او زه ورسره ملګری یم. دا چې اوس زما خلاف ده هغه د پاکستان ستراتیژیکو مشکلاتو ته دومره خطر نه ده. لکه ډاکټر صاحب وایي چې طالبان یو خطر ده. زه فکر نه کوم چې طالبان پاکستان سره چې کومه جګړه پیښه شوله د طالبانو قوت او عکس العمل ته په کتو سره زه فکر نه کوم چې نور د طالبان هیڅ چاته خطر وي. صرف خپل افغانانو دننه یو کنټرول لري، افغانان په خپل واک کې دي، افغانستان سرحدونه په خپل واک کې دي او هغلته په هر لحاظ باندې یو خوش قسمته دي طالبان چې څوک په مقابل کې نشته ده، څوک نظامی قوت په مقابل کې نشته ده، څوک سیاسي قوت په مقابل کې نشته ده. او څه چې غواړي په خپل خوښه کوي، که طالب نه بغیر بل چا باندې اعتبار هم نه کوي، بل چا باندې باور هم نه لري. نو ټول یو طالب حکومت ته مشکلات ورځ په ورځ زیاتېږي. اقتصاد د بربادۍ طرف ته روان ده، سرحدونه تر مشکلاتو لاندې دي، اقتصاد د نړیوال اقتصاد ورځ په ورځ د جګړو له وجې نه خرابېږي. طالب هغوی لپاره هم کوم متبادل نظام نه لري. نو زه فکر کوم چې دا حالت به همداسې دوام کوي او پاکستان په خپله په همداسې حالت کې، ځکه چې پاکستان چې کوم دریځ نیولی ده هغه طالب سره کېدای شي ټي ټي پي په اړه باندې یو پرېکړې ته ورسېږي. خو د پاکستان غوښتنې بیا داسې دي چې هغه واقعا که طالب وي یا د طالب بل مقابل کې بل نظام هم وي، هغه هم شاید ورسره ونه مني چې دا وکړو، دا تروریست اعلان کړه او دا ښه سړی اعلان کړه او دا بد سړی اعلان کړه. دا خو د افغانستان د خپلو ملي مفاداتو په ټکراو کې راځي. یعنې طالب دا هر څه زغملی شي، بمبار هم زغملی شي، خو زه فکر نه کوم چې هغه غوښتنې چې پاکستان یې غواړي چې هغه اصل کې یو بهانه ده، یو سیاسي تفاهم او یو ډیپلوماټیک تفاهم ته لاره نه هواروي، په هغه باندې ولاړ ده. دا حالت به همداسې مننه یوسفزی صاحب. بیا هم د بحث جنبندۍ دپاره تاسو سره ګرځو. ډاکټر صاحب ته به راشو. ډاکټر صاحب، طالبان نه د پاکستان لپاره ګواښ دي، د یوسفزي صاحب باور باندې ګواښ نه دي او د تاسو نظر سره موافق نه و. البته یوازې د تاسو نظر هم نه دی، یو شمیر په د باور دي چې پاکستان د رژیم د بدلون په لټه کې دی او پاکستان د طالبانو مخالفینو تقویه کولو په لټه کې دی، ول دوی موافق نه ول چې تر طالبانو بل بدیل د پاکستان د انتخاب یا د میز پر سر پروت وي. ستاسو نظر په دې باب اورو. افغانانو په دوو برخو ویل. یو برخه همدا دی چې یوسفزی صاحب وایي چې پاکستان خپل اهدافو ته رسېدلی او دا یو روایت تقریبا د ځینو افغانانو ترمنځ مطرح کیږي. او بل روایت زموږ روایت دی. زموږ روایت دا دی چې ټي ټي پي د پاکستان لپاره تهدید دی او د پاکستان د ملي امنیت لپاره هم تهدید دی. د ورځې 10 12 شل کله فوځیان له منځه ځي. عملا یوسفزی صاحب خپله ویلي چې میرامشاه تر پېښوره رسېدلي. مفهوم یې دا دی که چیرې دوی غواړي چې طالبان په افغانستان کې پاتې شي او طالبان یو ناپیلی سیاست ونه لري، نو نتیجه ده چې د پاکستان د ملي امنیت لپاره طالبان په یو ګواښ بدلېدلی شي. دویم موضوع دا دی که تاسو د آصف منیر سفر امریکا ته وګورئ او په امریکا کې آصف منیر سره یو بکس و، په دې بکس کې ډبرې ځان سره وړي وي، بلوچستان او پښتونخوا زموږ لپاره تهدید دی، خو تاسو کولی شئ دلته پانګونه وکړئ، خو په شرط ده چې څنګه کوم نظام دی دا نظام باید تغییر ومومي. په ظاهر قضیه کې یعنې پاکستان د طالبانو په بدلولو کې دومره جدي دی؟ زما باور دا دی، سره د احترام چې د یوسفزی صاحب سره نرم تجربه او د پاکستان سناریو
ویش داسې راغلی هغه څه چې ته ګورې ډول نه یو بل څه که چیرې پاکستان رښتیا هم پر داسې په طالبانو سره په ټولو موازینو سره ورسره موافق وای نو نن به پاکستان لپاره دغه چې دوی د بلوچستان له لارې بیا ځي تفتان ته او د تفتان نه ځي ایران بیا ترکمنستان ته د ترکمنستان نه خپل مال هسې بیا وړي رسوي ازبکستان ته معنی دا دی چې پاکستان په ذهن کې دا لري چې افغانستان د ده لپاره او د ده د لاسه وتلی په ده معنا چې ده کې هم شک نشته چې طالبان په پاکستان په افغانستان کې ډیر نفوس لري خلک لري رهبري لري خلک یې ګمارلي 50 کاله په افغانانو کې کار کړی خپل نفوس لري خو دغه روایت هم چې موږ مطرح کوو چې طالبانو د پاکستان لپاره تهدید دی مفهوم یې دا دی چې طالبان په لانګ ټرم کې همدا غواړي چې طالب رژیم ته تغییر ورکړي پاکستان لپاره مهم نه دی بدیل څه شی دی ګورئ یو خواته موږ پوهیږو چې طالبانو نظام نړیوالې انزوا ته وړی اما نسبي امنیت په افغانستان کې شته دی طالبان وشتوانېدلی د روسانو سره ښه تعلق لري د ازبکستان او ترکمنستان سره ښه تعلق لري د چینیانو سره هم نسبي ښه تعلق لري او ښه روابط لري اما طالبانو نشو توانېدلی چې یو اجماع باندې منتج شي کله چې موږ وایو چې یو اجماع په سوشل انترپولوژي کې داسې راځي چې کله ته خپل ملت ته مراجعه کوي بیا د خپل ملت د عمومي افکارو نه ته کولی شي خپل بهرنی سیاست او داخلي سیاست جوړ کړي زه د افغانستان ملت ته مراجعه وکړي چې پاکستان په هکله څه نظر لري د افغانستان د نوې نسل ته مراجعه وکړي چې پاکستان په هکله څه نظر لري پاکستان د هندوستان سره څه روابط لري پاکستان اوس په دیموګرافي لحاظ 250 میلیونه دی 33 کاله وروسته پاکستان 450 میلیونه ته رسي 450 میلیونه انرژي ضرورت لري پاکستان مخکې په افغانستان کې هم په ستراتیژي درلود او کله چې په اټوم بم بدل شد اوس برج د ستراتیژي لري افغانستان من حیث یو پول استعمالول غواړي پاکستان لپاره دا ضروری دی چې په افغانستان کې داسې یو نظام وی چې د پاکستان هر خبره هم ومني هم ورته تابع وي منو چې طالبان په پاکستان کې ډیر پاکستانیانو سره ښه روابط لري خو په ډیرو مسایلو کې اوس د دوی په منځ کې اختلاف راغلی هر ډله هر ټپله هر جریان هر حزب هر ګوند چې کابل کې د قدرت ګدۍ ته رسېدلی د پاکستان سره مستقیما ستراتیژیک مشکلات پیدا کی اوس ډاکټر صاحب دغه سناریو به کومې خواته ځي پاکستان به برید کوي نن کونړ سبا کابل بله ورځ هلمند بله ورځ بل ځای او بیرته به بیا طالبان وایي چې دا د په کرښه باندې به کوشش وکړو چې غچ واخلو یا داسې مسایل بیا به وایي چې په چین کې مذاکرات دي د خلکو سره پوښتنه ده چې دا د پاکستان او افغانستان د کړکۍ سناریو بالاخره ځي چیرته باید دلته دا دی چې ټي ټي پی د پاکستان یو پراکسي ډله دی دا یو روایت شتون لري او ځینې مفسرین او افغانان په نړیوال سټیج کې دا مطرح کوي چې دا یو لوبه دی اما دلته زما سر نه خلاصېږي سره قبل لوبه دی چې 2 3 10 شل پوځ ورته وژني او د دوی د ملي امنیت لپاره ګواښي بیا هم د پاکستان یو لوبه وي په دې لحاظ پاکستان خپله نېشنل سکیورټي له تهدید سره مخامخ دی دویم موضوع دلته دا دی کله چې موږ د افغانستان په کانټکس کې موضوع مطرح کوو موږ خپل توان ګورو په عالمي اسباب کې چې موږ څه شی لرو هغه څه چې موږ وایو هغه د هر افغان لپاره د افغانستان جغرافیه هم ورته محترم دی هم غواړي چې افغانستان بقا ومومي هم غواړي نړیوال سره ښه رابطه ولري ستونزه په طالب کې دی ځکه طالب تر ټولو د مخه د پاکستان د مشکلات سره د مخه ضرورت دا و چې د نجونو ښوونځی پرېږدي ضرورت دا و چې طالبان یو ستره لویه جرګه وغواړي ضرورت دا و چې مشروعیت وغواړي ضرورت دا دی چې دوی امیر او مشر ظاهر شوی وي چې زه امیر المؤمنین یم د تاسو مشر یم زما بهرنی سیاست دا دی داخلي سیاست مې دا دی د افغانانو سره خبرې کول په دې اساس طالبان چې په خپل کوم هغه روایت باندې ولاړ دی هغه روایت هم د افغانستان لپاره تهدید دی ځکه تر هغه ته زه د پاکستان سره مشترکات لرم د ایران سره مشترکات لرم دینی سیاسی سماجی هر مشترک لرم لیکن په نننۍ سیاست کې منافع محترم دی او ملي ګټې محترم دی ملي ګټې د افغانستان دا دی چې
افغانستان تر ټولو د مخه نړیوال سټیج چې خپل مشروعیت حاصل کړي او مشروعیت تر هغه پرې حاصلولی نشي تر لاس ته وړلی نشي تر هغه وخته پرې چې دوی د خپل ملت له آدرس نه د یو میکانیزم تر سوري لاندې یو مشروعیت تر رانوړي. دویم منو چې پاکستان قوي دی، منو چې پاکستان اتم بم لري، منو چې پاکستان ډیر شان لري، لیکن کله چې یو مشروع نظام منځته راسي اوس پورې د باز د اسلحه او قاچاق تاسو مطالعه کړئ، په یو وخت کې امریکا د خپلو دوو حریفانو لپاره اسلحه ورکوي. په یو وخت کې امریکا څو لوبې په یو خطه کې کوي. تاسو ولې د ایران جګړه وښودل چې امریکا نور هغه سوپر پاور نه دی. که د ایران جګړه وش شوی نه وی د طالبان په اوس بل ستر ګواښ سره مخامخ وي. زه په دا اند او باور یم او دا زما تحلیل شي، ممکن نه ده چې زما تحلیل صحیح وي. په اوږدمهال پالیسی کې د پاکستان په ستراتیژي کې دا دی چې نظام د په افغانستان کې تغییر ومومي چې د پاکستان وظیفه نه دی. اما دغه تهدید طالبانو منځته راوړی دی. طالبان د هیڅ یو افغان چې د افغانستان په ملي حاکمیت پوه دی، د افغانستان په ملي ګټو پوه دی، طالبانو ته مشوره ورکړي په درنو سترګو نه ګوري چې دغه ځای کې د طالبانو لپاره نه مفید دی او نه د افغانستان د ملي ګټو لپاره مثبت واقع کېدلی شي. بیا هم تاسو سره ګرځو. یوسفزی صاحب پرون هم ځینې پخوانیو چارواکو یو احتمال یا فرضیه ویلې چې د پاکستان د بریدونو هدف څه کېدلی شي. هغه دوه درې مسایل به زه سره جمع کړم. یو هغه دا دی چې پاکستان د یو کوریډور د رامنځته کېدو په لټه کې دی چې بیا ترهګر پکې تګ راتګ په اسانه وکړی شي او د دوی هغه ترهګریزې پروژې په اسانه پلی شي چې په دې کوریډور کې دا داسې چترال او د هغه نه رانیولې داسې کته خواته تر کونړ او داسې باجوړه پورې دا ټولې ساحې راځي او دوی به دا کوي او د دغه بریدونه هدف هم همدا دی. یو بل دا و چې د شباب د خراسان په نوم باندې کومه ډله بله ترهګره ډله جوړوي، په هغې باندې بلوچستان هم ټکوي، هغې باندې به افغانستان هم ټکوي او هغې باندې بیا هماغسې وسیلې استفاده ترې نه کوي. آیا په دغه بریدونو کې دغه اهدافو تحقق ممکن دی؟ زما خیال پاکستان کې دا یو سوچ شته ده چې د افغانستان سره ډیورن په کرښه باندې چې یې خواته څو کیلومتره دوی یو هدف ټاکلی دی، په دغه سیمو کې د هېڅ مومنټ یا حرکت نه وي او که هلته څوک اوسېږي هغه باید دې ته مجبور شي چې د خپل کورونه یا د نور ځایونه وي هغه پرېږدي. او تاسو ګورئ چې د همدې عمله تقریبا 100,000 افغانان د دغه جګړو له امله سره د تیورن لاین سره په نږدې سیمو کې پراته دي، هغوی کډه کړې ده یا مهاجرتونو ته مجبور شوي دي. دغه ډول سوچونه شته ده. خو زه یو خبره کومه ډاکټر صاحب ته دې وویل شي چې په کومه ورځ طالبانو یو ملي اجماع رامنځته کړه، اگر چې په افغانستان کې ملي اجماع رامنځته کولو تاریخ ډېر کم لرو. موږ وکتلو چې یو ولایت ته مو 10 وزارتونه او زر دانې جنرالان ورکړي، هغه هم بیا راضي نه وو. د ملي اجماع چانس هم ډېر کم ده. که دا سبا طالبان یو داسې حکومت باندې ګرځي چې هغه یو ملي حکومت وي، نړیوال رسمیت ولري، زه فکر کوم په هماغه ورځ به بیا پاکستان د طالبانو د بدیل او د رژیم چینج په سوچ کې وي. ځکه چې پاکستان دپاره په افغانستان کې ولو که یو کمزوری ملي نظام وي، هغه هم د دوی دپاره په ستراتیژیک لحاظ باندې ډېر چیلنج ورکوونکی ده نسبت د طالبانو موجوده رژیم ته. نو پاکستان خپل اهداف ټاکلي دي او همدغه دي چې تر ډېره حده پورې افغانستان یو انزوا ته اچولی ده طالبانو ډول حکومت ته پکې او خپله هم سره په جګړه دي او بمبار هم کوي. او که داسې یو حالت رامنځته کېږي چې طالبان بیرته دغه حالت نه وځي، نو زه فکر کوم په هغه صورت کې شاید پاکستان بیرته داسې اقدامات وکړي چې دغه طالبانو د بدلون مخه ونیسي. او بله دا ډاکټر صاحب خبره کوي چې هره ورځ پاکستاني پوځیان وژل کېږي، دا حقیقت ده. خو زه اوس هم په دې باور یم که پاکستان وغواړي د ټي ټي پي ډېر په اسانۍ سره له منځه وړلی شي. څو ورځې څو کاله مخکې همدا کار وکړو. دلته نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح کول اسان کار نه دی. په پښتنو سیمو کې به دغه حالت وي، دغه حالت به دوام کوي. هلته به ټي ټي پي هم ساتل کېږي، له کابله به دا ټي ټي پي والا ټول له کابله د عمران خان او د همدغه د عیسی د پخواني مشر په واسطه باندې په زرګونو کسان بیرته پاکستان رانوستل، معاف یې نه کړل، په پاکستان کې یې میشت نه کړل. خو د څه لپاره یې راوستو؟ په همدې لپاره یې راوستو چې دوی یو ډول بل ډول باندې ضرورت ورته لري. او ظاهره خبره ده
چې ګیم کوي نو په ګیم کې د اصلي رنګ اچولو دپاره به باید قربانیانې هم ورکوي. نو زه فکر کوم ټي ټي پي په خپله یو مشکوکه ډله ده. دوی یوازې پښتنو په سیمو کې توان او قوت لري او د پښتنو سیمو نه باندې بیا احرامونه اچولي وي. هغلته موږ پوهېږو چې هغوی د ټي ټي پي خپله یو ډله ده، حزب الاحرار. هغه د طالبانو ټي ټي پي په اوسنۍ ډله باندې همدغه تنقید کوي چې دوی ولې یوازې پښتنو سیمو کې د هر څه خلاف دي. که اسلامي حکومت غواړي نو بیا په ټول پاکستان کې ولې نه غواړي؟ په لکه مروت او په بنو کې پنجاب کرخو ته هېڅوک نه اوړي، په پېښور نه یې خواته اټک نه دې خوا څوک برید نه کوي. دا داسې نه ده چې دوی د قوت نه لري، دوی د قوت لري. تاسو وکتل پخوانیو ټي ټي پي مشرانو حکیم الله مسعود او بیت الله مسعود هغوی پاکستان ته ستر چیلنج ورکړی و او د پاکستان په د تجارت په مرکز کراچي او لاهور او اسلام آباد کې به روزانه بریدونه کول. دا داسې نه ده چې دوی خو د دې وجې نه شکوک شبهات په دغه ډول استخباراتي ډلو باندې موجود وي چې کله کله د لوبه کې د اصلي رنګ اچولو دپاره به قربانیانې هم ورکوي او حیثیت به هم خرابېږي. خو زه فکر کوم که پاکستان حکومت وغواړي ټي ټي پي ډېر په اسانۍ سره له منځه وړلی شي او پاکستان پوځ قوت لري. او دا هم باید ووایم چې په پښتنو سیمو کې چې کوم خلک دي کوم چې ټي ټي پي پراته دي هغوی هم لکه څنګه چې د افغانستان خلک د طالبانو د راتګ نه وروسته له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. هر څومره چې په دغه سیمو کې ټي ټي پي زیاتېږي، قوت یې زیاتېږي، ملکان وژل کېږي، د نجونو مکاتب اوس هم سوځول کېږي، مکاتب بندېږي، نجونې یا زنانه په مؤسسو او نورو ادارو کې کار نشي کولی، د پولیو ویکسین نشي تقسیمولی. هلته هم ورته حالت دی. یعنې هغه خلک هم داسې نه دي چې د ټي ټي پي له کارکردګۍ نه خوشحاله دي. بهرحال دا یو ډېر مغلقې لوبې دي او زه فکر کوم چې دا حالت به متاسفانه یو څه وخت لپاره همداسې دوام کوي تر څو پورې چې یو نړیوال د تغییر مغلقو تبدیل راځي. لوبو د مخنیوي دپاره هغه که د تاسو دا تحلیل وي او هغه که دا تحلیل وي چې ګواکې داعش خراسان ته زمینه برابرېږي، هغه که دا تحلیل وي ګواکې شباب خراسان په نوم چې جوړېږي، هغه که دا تحلیل وي چې بالاخره منځنۍ اسیا ته له دې لار نه دوی غواړي. خو که هر تحلیل وي د دې مغلقو لوبو د مخنیوي دپاره به تمه لرئ چې طالبان متوجه شي او مخه یې ونیسي یا مراجعه وکړي یا بالاخره هغه ظرفیت جوړولو باندې کار وکړي؟ برحال طالبان سره د دې چې به عرض وکړو چې پاکستاني بریدونو مخه نشي نیولی. خو که په موجوده حالت کې افغانستان د ننه د طالب خلاف کوم مقاومت پیل کېږي د هغه د ځپلو توان لري په موجوده حالاتو کې. خو که وروسته حالات تبدیل شي، ایران هم ورته موقف ونیسي، پاکستان هم یعنې بالاخره د ځینو وجوهاتو له وجو نه تبدیل شي، په دې کې شک نشته خلک طالبان نه راضي دي. خلک وظیفه غواړي. که یو څوک نن په $300 باندې په یو ملیشه جوړوي د طالبانو خلاف جنګېږي، شاید 2 کاله وروسته به خلک دومره وږي چې په $100 باندې به هم په هر ولایت کې که څوک ورباندې انویسټمنټ کوي یا پراکسیز غواړي یا په افغانستان کې مداخله غواړي. طالبان یو ډول دې وجې نه هم خوش قسمت دی چې نور نړیوال افغانستان همسایګان په افغانستان کې د دغه ډول لوبو نه ستړي شوي دي. هغوی ډېر زیات ځکه چې په د هرې پراکسیز چې د موږ همسایګانو که ایران ده که تاجکستان ده که پاکستان ده حمایت کولو هغو هدف دا و چې یو مرکزي حکومت کمزوری مرکزي حکومت وي، واک یې نه وي او د خلکو په اراده نه وي. نو اوس دغه ډول حکومت شته ده، نو هغوی هم نه غواړي چې په دې وخت کې خپل امکانات ضایع کړي. او ډیره مننه ډاکټر صاحب، له تاسو هم د بحث جنبندي او ځینې مسایلو ته یوسفزي صاحب اشاره وکړله چې هغه ځینې علایمو قراین ذکر کړه چې په هغې اساس باندې په یو صورت کې پاکستان د دغه فشارونو هدف د طالبانو بدلون کېدی شي چې هغه طالبان لکه تاسو چې ویلې چې مراجعه وکړي خلکو ته واقعا یو ملي حکومت مشروع حکومت جوړولو دپاره. پرته له هغه د اوس دپاره دوی فکر کوي چې پاکستان دغه بریدونو او دغه فشارونو لارې نور اهداف لري، نه د طالبان د راپرځولو هدف. له تاسو یو را جنبندي د بحث. خو د افغانستان بقا په یو مشروع حکومت کې دی، په یو نامشروع حکومت کې نه دی. د افغانستان بقا دا دی چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا حفظ شي او نظام مشروع وي او د مشروعیت یوازینۍ لاره خلک دي. تر څو چې او د پاکستان هدف اوس څه دي دا یو بحث دی. دا یو موضوع دی. یعنی په هر حال مشروع نظام د افغانستان لپاره مفید دی. دویم موضوع د گیم خبره سو او د مغلقو پالیسیو خبره سو. په دې گیم کې پاکستان بایلودلی هغه چې د دوی 10-15 فوځیان هره ورځ له منځه ځي او
پښتون سیمو کې د پاکستان د فوز په هکله کرکه زیاتیږي. زه فکر کوم چې بیا د پاکستان اټم بم هم پاکستان وژغوري. دغه سناریو بل برخې ته باید هم وګورو. که دا نن 20,000 پښتانه په زندانونو کې دي، هغه د حق د بیان نه لري، خبرې نشي کولی، تر تهدید لاندې دي، نو بیا د افغانستان او د دواړو د فرضي کرښې دواړو خواو ځوانان او نسلونو ته وګورئ چې د پاکستان په هکله څه نظر لري، څه تحلیل لري، او آینده به د ملتونو او آینده نسلونه وي، او آینده نسلونه قطعا د پاکستان په هکله، خصوصا افغان نسلونه د پاکستان په هکله ښه نظر نه لري، چې دا د پاکستان د غلطو ستراتیژیو په نتیجه کې دغه حال موږ ګورو. که دا من حیث یو سناریو ومنو چې طالبان د پاکستان لپاره مفید دی، او پاکستان همداسې یو نظام یې غوښتل چې قطعا داسې یو نظام غوښتل چې یو داسې افغانستان وي چې پر خپلو پښو ولاړ نه وي، خلک یې په رسمیت ونه پېژني، هماغه پخوانی استراتیژي کوي، نو په دې صورت کې زموږ غوښتنه بیا هم د طالب لپاره دا دی چې مشروع نظام د افغانستان د بقا لپاره او د افغانستان د سلامت لپاره د افغانانو لپاره مفید دی. په افغانستان کې د نجونو ښوونځی او پوهنتون د افغانستان لپاره او د افغانستان د نسلونو لپاره مهم او اساسي اساس دی. او دریم موضوع دی ملي اجماع په افغانستان کې کولی شي چې مشروع نظام راوړي. که چیرې په تاریخي لحاظ موږ ملي اجماع نه درلود، نسلونه تغییر کوي، نن نسل د ټکنالوژۍ نسل دی، ډایسپرا د افغانستان ډېر غښتلی دی، افغانستان په څو استراتیژیک متوازن سیاست ولري، کولی شو د چینایانو د روسانو سره ډېر نږدې پاتې شو، د غرب سره په تقابل کې واقع نشو، افغانستان په یو اقتصادي کوریدور بدل شي. شي چې بیا هم طالب ته وایي چې مشروع نظام د افغانستان د بقا لپاره، د طالب د بقا لپاره، د خاورې د بقا لپاره مفید او موثر دی. بل خواته که استخباراتي لوبي وي، استخباراتي لوبي په ټول نړۍ کې شتون لري. موږ به باید داسې یو قوي مبتکر پر خپلو پښو استخبارات ولرو چې دوی د استخباراتو ځواب ورکړو. اما حل د لارې نه دی چې افغانستان په همدغه حالت کې باید پاتې شي. طالب ته باید ونه ویل شي چې طالب د افغانستان د ملت غږ دا دی چې خدای، قرآن، پیغمبر، رسول، په هر شي ته باور لري، هغه ته وګوره چې یو مشروع نظام ستا د بقا لپاره دی. یو مشروع نظام د افغانستان د بقا لپاره مفید، مؤثر او اغیزمند دی. یو مشروع نظام کولی شي چې افغانستان د نړیوال انزوا نه وباسي. یو مشروع نظام کولی شي چې آینده نسلونو لپاره ډوډۍ ولري او آینده نسلونه په نړیوال سټیج کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په دې لحاظ بیا هم په طالبانو غږ کوو چې یو ملي اجماع ته ورسیږي، د افغانستان ملي منافع تعریف کړي او خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. تر هغه پورې مو چې د افغانستان د مشروعیت نه یې اخیستلی، که چیرې ستاسو نظام مشروع وي، نړیوال پېژني، ملت تاسو سره وي، د پاکستان لاس یې تر شرق او تر غربه بیا خلاص وي. خو دا مشکل په تا کې دی. مشکل په تا کې دی چې ته د خپل عالم خبر اوري، نه د خپل ډاکټر خبر اوري، نه د پوهنتون د استاد خبر اوري، نه د خپل حکومت لپاره یو تعریف لري. په دې لحاظ طالب لپاره چې موږ غږ کوو، هغه د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې دی. او استخباراتي تحلیل هم دا ښیي چې پاکستان په افغانستان کې بې تفاوته نه پاتې کېږي، او هغه ډلې چې په پاکستان نه بهر دي او د شمال ډلې دي، هغه د پاکستان سره قطعا روابط لري. داعش په نوم یو ډله باندې دوی کار کوي، استخبارات فعال دی. طالب لپاره ضرورت دا دی چې د خپل ملت غږ واخلي. ډیره زیاته مننه کوم دواړو قدرمن مېلمنو څخه. د بحث موضوع مو د پاکستان د بریدونو دوام په داسې حال کې چې طالب چارواکي د مذاکرات دپاره خوشبیني کوي، همدا ډول په عین وخت کې د طالب پاکستان په هکله دا نظریه هم ورځ تر بلې پیاوړې کیږي چې هغوی د داسې ډلو د رامنځته کېدو په لټه کې دي چې هغه هم د غیر مستقیم فشار دپاره او داسې فشار دپاره چې د پاکستان رسمي لیبل پرې نه وي لګېدلی، هغوی وکولی شي چې هر هغه اهداف چې دوی غواړي د هغه فشار له لارې تحقق ومومي، نو هغسې یو ډلو په جوړولو په لټه کې هم دی. د پاکستان د بریدونو دوام څه پیغام لري؟ د افغانستان یا د طالبانو چوپتیا یا نسبتا نرم دریز او منعطف دریز څه پیغام لري؟ دلیل او بالاخره د دې چې طالبان نه دي توانېدلي په دغه مرحله کې یا عملي او یا سیاسي حد اقل غبرګون یې جدي واوسي څه دی؟ او تر ټولو مهم بحث دا دی چې پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچ دغه سناریو کوم لوري ته ځي، تر کله به دوام کوي؟ آیا طالبان به دریز بدل کړي او یا بالاخره د پاکستان په دریز کې بدلون راشي؟ پاکستان د کوم اهداف په لټه کې دی؟ په دې ټولو مسایلو باندې مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله عمل.